د زړګي حال په خدایا چاته وایم په د دنیا رښتینی یار نه وینم د ګیلو ډک زړګی به ګور ته وړمه سترګې لرمه خو بس لار نه وینم رنگ میں تک تور لکه سکاره شو داسې عمر میں تیر کړالو د اور د پاسا باس په غمونو کې رالو شم زه خوشاله نشوم د زړه د خلاصا خپل نصیب داسې خوار و زار کړم زه سانې د ځان په شان خوار نه وینم خپل نصیب داسې خوار و زار کړم زه سانې د ځان په شان خوار نه وینم د زړګي حال په خدایا چاته وایم په د دنیا رښتینی یار نه وینم د ګیلو ډک زړګی به السلام علیکم ورحمت الله. قدرمن لیدونکو، نن بیا هم د خوشحالۍ ځای دی چې زما تر څنګ ولاړ ورور ته د کار زمینه مسیده و. زما تر څنګ کوم ورور چې تاسو ګورئ دی بیچاره مریض هم دی او کاروبار نشي کولی، نو مو غوښتل دوی دپاره د کار زمینه مسیده کړو. قدرمن لیدونکو، نن باید یوه خبره وکړم، څومره خوښ یاستئ چې موږ خلکو ته د کار زمینه مسیده و. دا ستاسو غوښتنه هم ده، موږ ته دغه کامنټ کې مو وایئ دغه د کار زمینه چاته موږ مسیده کړله. دا چې موږ تیر ځله ما تر څنګ کې شاید دغه مورکۍ تاسې ګورئ، دغه مورکۍ یو ارمان و چې زما بچي د کار زمینه مسیده کړئ. دی مریض دی بیچاره، کاروبار نشي کولی، سترګو نظیر یې کمزوری دی، ګردو مشکل لري، اوږه یې ماته شوي. دغه د هغې مورکۍ ارمان نن پوره شو. کومه مورکۍ تاسې به موږ په څنګ کې ګورئ. الحمدلله ښې موږ هم ډېر خوشحاله یو چې زما د یوې دردېدلې مور ارمان پوره کېږي. ته به انشاءالله خوشحاله وې. بلکل داسې خوشحاله یم جامو کې نظر یم، ډېر خوشحاله یم. اوس انشاءالله دا کاروبار اسانه دغه کولی شي. دا ولې آسان کار دی، دا ولې نشي کولی. څه مشکل دې لرل؟ مخکې مې دا مشکل مې دا دی چې چارمغز نه لوېدلی یم، یوه اوږه مې ماته دی او د سترګې نظیر مې خراب دی، کار نه کوي. پیسو واجب بس دا رقم شو چې د یو لاس مې خراب دی، کار نه کوي. دا ستاسو د مور غوښتنه وه هغه چې زما بچي د کار زمینه مسیده کړي. الحمدلله که دغه د کار زمینه درته مسیده شوله، نن ورور خپل کار کوي، هغه دروند کار نه خلاص شو. انشاءالله کار خو کولی شي. ډېره مننه. ویلې نه دا په څلورو سترګو داسې خبره دی. ښه، ډېر ښه. قدرمن لیدونکو، باید یادونه وکړم چې زموږ سره دغه کومک یو خوستوال ورور کړی چې زه ځانګړې مننه ترې کوم چې د موږ سره هره برخه کې هر وخت کومک همکاري کړي. خوشحاله اوسئ، سلامت اوسئ. دا صدقه جاریه ده تر څو پورې چې دغه ورور دا کاروبار کوي او په دې صدقه کې ته شریک یې، ځکه چې دی به خپل فامیل ته حلال رزق پیدا کوي، هغوی به یې کور ته وړي، نو په دې کې ته ټولو کې ورسره شریک یې. هر وخت دې په صدقه جاریه کې موږ سره برخه اخیستې دی. الله پاک دې هغه ابدي ژوند دې موږ سره د ټولو لیدونکو مسلمانو ښایسته کړه. ځانګړې مننه ته کوم وروره، ډېره مننه. خوشحاله اوسئ، سلامت اوسئ. دغه دی نو انشاءالله دوی ټول باندې پوه شوی سر دې په خلاص د هغې باندې. ځینې وروڼه بیا دغه وایي چې تاسو ورته د ټول باندې ښودلي سړی نه وی دی، خو دغه موږ چې سودا کوله دا موږ ځان سره کړی وو. ټول روټو باندې پوه شو، الف نه تر یې پورې پوه شوې که نه. قدرمن لیدونکو، په ډېرې خوشحالۍ سره دا خپرونه په همدغه ځای پای ته رسوم. تر بله داسې خپرونې ښې چارې ښه وده په غواړم. په د دنیا رښتینی یار نه وینم د ګیلو ډک زړګی به ګور ته وړمه